نړۍ هېوادونه. د نړۍ هېوادونه یوه معلوماتي او په زړه پورې خپرونه. د نړۍ هېوادونه تاسې له نړۍ سره اشنا کوي. دغه خپرونه تاسو د نړۍ د جغرافیوي، تاریخي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بهیره خبروي. که غواړئ چې د نړۍ په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو د ننګرهار ملي راډیو څخه د نړۍ هېوادونه مه هېروئ. دغه خپرونه هره دوشنبه سهار 10 بجې او بیا ځلې سې شنبه مازدیګر 4 بجې اورېدلی شئ. د خپرونې کوربه خاکسار زیب. د ننګرهار د ملي راډیو قدرمنو اورېدونکو سلامونه، نیکې هیلې مې ومنئ په دې تمه چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ او د ژوند په هره برخه کې سرلوړي وئ. ګران اورېدونکو، د نړۍ د هېوادونو د پېژندنې خپرونه ده چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې تاسو ته د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو په باره کې معلومات درکوو چې په تېره خپرونه کې تاسو د استونیا هېواد په باره کې معلومات واورده په دې تمه چې هغه خپرونه ستاسو لپاره په زړه پورې واقع شوې وي. ګران اورېدونکو، نن غواړو چې د اروپا د لوی وچې نه تاسو ته د فنلنډ هېواد په باره کې معلومات درکړم په دې تمه چې د خپرونې تر پایه سره پاتې شئ او د فنلنډ هېواد په باره کې معلومات واورئ. د فنلنډ هېواد د نامه لنډیز نښه په انګلیسي ژبه کې FI دی. رسمي نوم یې د فنلنډ جمهوریت او نړیوال نوم یې فنلنډ دی او سیمه ییز نوم یې سومي دی. فنلنډ جمهوریت په ختیځه نیمه کره، شمالي نیمه کره. فنلنډ هېواد د اروپا په شمالي برخه کې د روسیې او د بالتیک د سمندرګي ترمنځ د ختیځ طولالبلد د 21 درجو نه تر 32 درجو او د شمالي عرضالبلد د 80 درجو نه تر 80 درجو ترمنځ پروت دی. قدرمن اردوونکو، فنلنډ هېواد 3,38,145 کیلومتره مربع پراخوالی لري چې شمال ته یې ناروې، جنوب ته یې د فنلنډ خلیج، جنوب لویدیځ ته یې د بوتني خلیج او د بالتیک سمندرګي او ختیځ ته یې روسیه او لویدیځ ته یې سویډن او بالتیک سمندرګي موقعیت لري. په وچه کې د فنلنډ هېواد د ټولو پولو اوږدوالی 2690 کیلومتره دی او دا هېواد له اوبو سره 1250 کیلومتره ګډه پوله لري. فنلنډ هېواد مهم غرونه نه لري. لوړې څوکې د هلتي څوکې دي چې 1328 متره جګوالی لري. د فنلنډ هېواد د غټ سیندونو څخه د فنلنډ نامتو سیند دی چې ډېر اوږد نه دی. همداشان په دې هېواد کې نور مهم سیندونه هم شته دي چې اوناس، کیتینین، تورینو، سیجاکا، کالا، لایوان او داسې نور سیندونه چې دغه سیندونه د فنلنډ هېواد په کرنه کې هم زیاته استفاده کیږي چې دا سیندونه د کرنې په برخه کې هم ډېر ښه ثابت شوي دي. راځو د خپرونې په دې برخه کې د فنلنډ هېواد د اقلیم په اړه معلومات وته. د نړۍ د هېوادونو خپرونه. ګران اردوونکو، نن غواړو چې د اروپا د لوی وچې نه تاسو ته د فنلنډ هېواد په باره کې معلومات. فنلنډ د آزاد بازار خورا پرمختللی صنعتي اقتصاد لري. فنلنډ هېواد د زرو ډنډونو د هېواد په نامه هم یادیږي. لرګي، وربشې، غنم، چغندر، کچالو، غوښه، لبنیات او هګۍ د فنلنډ د کرنې او څارویو تر ټولو مهم محصولات ګڼل کیږي. د فنلنډ هېواد جنوبي سیمې 3 میاشتې او شمالي سیمې 9 میاشتې په واورو باندې پوښلې وي. دغه خپرونه په اونۍ کې 2 ځلې له ننګرهار ملي راډیو څخه اورېدلی شئ. فنلنډ هېواد 4 بېلابېل فصلونه لري چې پسرلی، دوبی، منی او ژمی دی. د دې هېواد دوبی ډېر روڼ ځلېدونکی او تود وي په داسې حال کې چې ژمی سوړ او ډېر تیاره وي. په لینلین یا د فنلنډ په ډېره شمالي برخه کې د ژمي مهال په دغې سیمه کې لمر پوره 2 میاشتې نه راخیږي او د دوبي په مهال کې په دغه میاشت کې 2 میاشتې هیڅ لمر نه ډوبیږي. د فنلنډ دوبی تود او لنډ دی په داسې حال کې چې ژمی اوږد او سوړ دی او د هوا د سړښت سانتیګریډ درجې 10 ته رسیږي. د فنلنډ د جنوبي برخو هوا د ګلیپسټریم د تودو اوبو د بهېدلو د تېرېدلو له امله او په منځنۍ توګه مثبت 5 سانتیګریډ ته رسیږي او منفي 5 سانتیګریډ ترمنځ توپیر مومي. په فنلنډ کې د هوا لمدبل ډیر دی او رخ په مني کې کیږي.
د فنلنډ هیواد جنوبي سیمې 3 میاشتې او شمالي سیمې 9 میاشتې په واورو باندې پوښلې وي. فنلنډ چې د اروپا 5م لوی هیواد دی، د اروپا په شمالي برخو کې داسې پروت دی چې د شمال د قطب مدار د دې هیواد د لاپلند له سیمې څخه تیریږي. دغه سیمه تر قطب پورې 2200 کیلومتره واټن لري. فنلنډ هیواد د زرو ډنډونو د هیواد په نامه هم یادیږي. دا داسې یو اوار ملک دی چې د سمندر له سطح څخه په منځنۍ توګه 150 متره جګ پروت دی. د فنلنډ لوړې مځکې د دې هیواد په شمالي او جنوبي څنډو پورې د ډنډونو او کنګلونو په برخو کې پرتې دي. د دغه هیواد یوازینۍ غرنۍ لړۍ چې ناروې سره په ګډه پوله باندې پرته ده حالتي تونوتري نومیږي او نږدې 1330 متره جګوالی لري. په دې هیواد کې د کنګلیز سیمو فرای شورورو د ولاړو اوبو داسې په سلګونه ډنډونه جوړ کړي دي چې په ټوله نړۍ کې نوموتي دي. د فنلنډ هیواد غټ ډنډ سیما نومیږي چې 4320 کیلومتره پراخوالی لري. همدا شان د دې ترڅنګ نور ایناری، کیتاکا، ماواو، اولاو، پیلس، اوروپسی، هواکی، پروپسی، پاوالا، پیجین، ایکالنین، ولنګنامه او داسې نور ډنډونه. ولنګنامه ډنډ د فنلنډ په جنوبي سیمو کې پروت دی. له سویډن سره د فنلنډ په ټوله پوله باندې د تورنو سیند بهیږي. د فنلنډ کابو 80% خاوره ځنګلونو باندې پوښلې ده. دغه ځنګلونه له یوې خوا فنلنډ ډیر شین او پاک ساتلی دی او له بلې خوا د دې هیواد لپاره د عوایدو غټه سرچینه بلل کیږي. په فنلنډ هیواد کې د ډیر یخنۍ او اوږدو ژمو ډنډونو او کنګلونو له امله ډیره لږه ځمکه یې کرل کیږي. د دې هیواد د فنلنډ او په پورتنیو خلیجونو کې ګڼ شمېر ټاپوګان لري. دا هیواد په پورتنیو خلیجونو کې ګڼ شمېر ټاپوګان لري چې تر ټولو غټي السن، ساپیسالو، کارلو، اویالګرو او داسې نور ټاپوګان. په عمومي توګه له سمندر له سطح څخه د فنلنډ تر ټولو ټیټه سیمه د بالتیک سمندرګی دی او تر ټولو لوړه سیمه یې د هالتي څوکه ده چې 1328 متره جګوالی لري. د فنلنډ هیواد پایتخت د هلسنګي ښار دی. په فنلنډ هیواد کې په 1 کیلومتر مربع کې 15 نفر ژوند کوي. په شمال کې 2 نفره او په جنوب کې 28 نفره ژوند کوي. په دې هیواد کې په 1 میل مربع کې 40 نفره، په ښارونو کې 9.50% او په کلیوالي سیمو کې 41% اوسیدونکي ژوند کوي. د جنسیت تناسب د زیږیدلو په وخت کې په فنلنډ هیواد کې 1.04 نر او ښځه. د جنسیت تناسب تر 15 کلنۍ پورې 1.04 نفره نر او ښځه. د جنسیت تناسب له 15 کلنۍ څخه تر 43 کلنۍ پورې په فنلنډ هیواد کې 1.02 نر او ښځه. د جنسیت تناسب د 15 کلنۍ څخه پورته 0.15 نر او ښځه. د جنسیت تناسب په ټول نفوس کې 0.90 نر او ښځه. په 1000 کسانو کې زیږیدنه 10.55 نفره، په 1000 کسانو کې مړینه 9.98 نفره. د نفوسو زیاتوالی کلنۍ ودی 0.38%. په 1000 زیږیدلو ماشومانو کې د مړینې اندازه 3.95 ماشومان. د ژوند تمه په منځنۍ توګه په فنلنډ هیواد کې 8.40 کاله، په نارینه‌و کې 4.3 کاله او په ښځو کې 1.9 کاله ده. په فنلنډ هیواد کې یوه ښځه په عمر کې 1.3 ماشومان زیږوي. دا نړۍ د هیوادونو خپرونه. ګران اردوونکو، نن غواړو چې د اروپا د لوی وچې نه تاسو ته د فنلنډ هیواد په باره کې معلومات. فنلنډ د آزاد بازار خورا پرمختللی صنعتي اقتصاد لري. فنلنډ هیواد د زرو ډنډونو د هیواد په نامه هم یادیږي. لرګي، وربشې، غنم، چغندر، کچالو، غوښه، لبنیات او هګۍ د فنلنډ د کرنې او څارویو تر ټولو مهم محصولات ګڼل کیږي. د فنلنډ هیواد جنوبي سیمې 3 میاشتې او شمالي سیمې 9 میاشتې په واورو باندې پوښلې وي. دغه خپرونه په اونۍ کې 2 ځلې له ننګرهار ملي راډیو څخه اورېدلی شئ. د فنلنډ هیواد نژاد فن 93%، سویډني 6%، سومي 11%، روما 0.12%، تاتار 0.02% او پاتې د نړۍ د بېلابېلو سیمو خلک لکه روسیه، سومالیا، افغانستان او داسې نورو بېوزلو هیوادونو خلک هم په دې هیواد کې مهاجرین دي.
د فنلنډ هیواد اوسیدونکي 90% د مسیحي دین پیروان دي. لوتري، روسي ارتودکس، بیکدي خلک او داسې نور خلک هم په دې هیواد کې ژوند کوي. د فنلنډ هیواد رسمي ژبه فنلندي ده. په سویډني، سامي، روسي، فنلندي او ډیر خلک په تیره بیا په ښارونو کې اوسیدونکي په انګلیسي ژبه باندې خلک هم پوهیږي. د فنلنډ د اساسي قانون له مخې د فنلنډ ټول لوړپوړي چارواکي باید د فنلنډي او سویډني دواړو ژبو باندې وپوهیږي او ټول دولتي قوانین او فرامین په دواړو ژبو باندې خپاره کړي. په دې هیواد کې لیکدود په لاتیني ژبه دی. فنلنډ هیواد اداري ویش له پلوه په شپږو ولایتونو باندې ویشل شوی دی: اتلا سومنلاني، اتا سومنلاني، لانسي سومنلاني، لافي او اولنلاني د مهمو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د غټو ښارونو څخه راوانومي، تریپول، جونسو، ریجیماکي، پوروسا، نوکا، تامیر، لاتی، سیپولا، پارګونو، بورګا، تورکو، اسپو او داسې نور ښارونه د دې هیواد د مهمو غټو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په دې ښارونو کې د فنلنډ هیواد زیات شمیر اوسیدونکي هم ژوند کوي. په دې ښارونو کې د فنلنډ هیواد اوسیدونکو لپاره ښې د ژوند اسانتیاوې برابرې شوي دي. قدرمنو اردوونکو، د خپرونې په دې برخه کې تاسو رابولو د فنلنډ هیواد د حکومت په اړه معلومات وته. د فنلنډ هیواد حکومت ولسواکي دی. د فنلنډ اساسي قانون په 2001 د مارچ په میاشت کې نافذ شوی دی. د فنلنډ هیواد جمهور رئیس د دې هیواد د خلکو په خوښه د شپو کلو لپاره ټاکل کیږي او 2 ځلې کار کولی شي. د فنلنډ هیواد لومړی وزیر او د لومړي وزیر مرستیالان د هغو ګوندونو یا د ګوندونو د ائتلاف څخه غوره کیږي چې په پارلمان کې ډېرې رایې وګټي. د فنلنډ هیواد د لومړي وزیر ټاکنه د دې هیواد د جمهور رئیس کار دی. د فنلنډ د کابینې وزیران د لومړي وزیر په غوښتنه د جمهور رئیس لخوا ټاکل کیږي او د دې هیواد پارلمان ته مسؤلیت لري. د فنلنډ هیواد ولسي جرګه 200 غړي لري چې ټول د خلکو په خوښه د 4 کلو لپاره ټاکل کیږي. د فنلنډ هیواد حکومت باید د ولسي جرګې نه د اعتماد رایې ترلاسه کړي. په فنلنډ هیواد کې د رایې ورکولو سن 13 کلن او رایې ورکول عمومي دي. د فنلنډ حقوقي نظام په مدني قوانینو ولاړ دی. د سویډن د قوانینو له مخې جوړ شوی دی. د عدلیې وزارت ستره محکمه او د اداري چارواکو لوړه محکمه د فنلنډ تر ټولو لوړ قضایي غټې څانګې دي. ستره محکمه د دې هیواد تر ټولو غټ صلاحیت لرونکې محکمه ده. د فنلنډ د قضایي قوانینو د بدلون او یا د سمون وخت کې د دې هیواد ستره محکمه او د اداري چارواکو لوړه محکمه په ګډه کار کوي. د فنلنډ د سترې محکمې قاضیان د دې هیواد د جمهور رئیس لخوا ټاکل کیږي. د فنلنډ هیواد د خپلواکۍ ورځ 1919 د سپتمبر 4 له روسیې څخه ده. ملي رخصتي د خپلواکۍ ورځ د سپتمبر 4 ده. همداشان د هیواد په یون کې هم غړیتوب لري چې د غړیتوب نیټه 1955 د سپتمبر 14 ده. راځو د خپرونې په دې برخه کې د فنلنډ هیواد د ملي بیرغ په اړه معلومات وته. د فنلنډ هیواد د ملي بیرغ ځمکه سپینه ده. د فنلنډ د ملي بیرغ په منځنۍ برخه کې یوه شنه پلنه ټوټه له ښي لوري څخه کیڼ لور ته غځېدلې ده. همداسې ورته شنه عمودي ټوټه د بیرغ کیڼې خواته هم لیدل کیږي. راځو قدرمنو اردوونکو د فنلنډ هیواد د اقتصاد په اړه معلومات وته چې زما همکار به درته وړاندې کړي. د نړۍ د هیوادونو خپرونه. ګران اردوونکو، نن غواړو چې د اروپا د لوی وچې نه تاسو ته د فنلنډ هیواد په باره کې معلومات. فنلنډ د آزاد بازار خورا پرمختللی صنعتي اقتصاد لري. فنلنډ هیواد د زرو ډنډونو د هیواد په نامه هم یادیږي. لرګي، وربشې، غنم، چغندر، کچالو، غوښه، لبنیات او هګۍ د فنلنډ د کرنې او څارویو تر ټولو مهم محصولات ګڼل کیږي. د فنلنډ هیواد جنوبي سیمې 3 میاشتې او شمالي سیمې 9 میاشتې په واورو باندې پوښلې وي. دغه خپرونه په اونۍ کې 2 ځلې له ننګرهار ملي راډیو څخه اورېدلی شئ. فنلنډ د آزاد بازار خورا پرمختللی صنعتي اقتصاد لري.
سره له دې چې په فنلند کې خصوصي سکتور ډېره وده کړې ده، خو بیا هم د درندو صنایعو ځینې غټې پروژې دولتي دي. له همدې امله د اروپا د شمالي سیمې د نورو سوسیال دیموکراتیکو دولتونو په شان فنلند هم داسې یو ګډ مختلط اقتصادي نظام لري چې هم دولت په خپله کار کوي او هم د خصوصي سکتور د پیاوړتیا لپاره اداري، مالی او قانوني اسانتیاوې رامنځته کوي. د فنلند خلک لوږه او بېوزلي نه پیژني، سره له دې چې هلته هم شتمن او نیستمن شته، خو د ټولنیزو بیمو داسې یو ستر جال له هغو کسانو سره مرسته کوي چې د لږ وخت لپاره وزګاره وي او یا جسمي معلولیت ولري. د فنلند د خلکو منځني کلني عاید د سړي په سر کابو $10,000 دی چې په نړۍ او اروپا کې له خورا جګو عوایدو څخه شمیرل کیږي او په اروپا کې له آلمان، انګلستان، ایټالیا او فرانسې سره سیالي کولی شي. د فنلند 0.03% ځمکه کرل کیږي. په دغه هېواد کې د کرنیزو ځمکو د کموالي او د دوبیو د لنډوالي له امله کرنیز حاصلات لږ دي او کورنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی. د څارویو روزنه د دغه هېواد د کرنې په سکتور کې 80% ونډه لري. د فنلند ډېره خاوره په ځنګلونو پوښلې ده. لرګي او لرګین محصولات د فنلند 10% صادرات جوړوي. فنلند د نړۍ او اروپا داسې یو پرمختللی صنعتي هېواد ده چې هیڅ انرژیتیکي مواد نه لري او ټول اومه تیل، طبیعي ګاز، سکاره او نور له بهر څخه واردوي. فنلند د لرګنیو شیان، فلزي محصولاتو، انجینرۍ وسایلو، برېښنایي او مخابراتي وسایلو په تولید کې لوی نوم لري او ډېر یې بهر ته صادروي. فنلند د دغه صنعتي موادو د تولید لپاره ډېر اومه یا نیم جوړ شوي مواد له بهر څخه واردوي. فنلند یو له هغو 12 اروپایي هېوادونو څخه ده چې په ګډه د اروپا پولي او اقتصادي اتحادیه یعنی یوروپین اکانومیک اینډ مونیټري یونین جوړه کړې چې د ټولو غړو هېوادونو له اقتصادي پرمختیا سره مرسته کړې ده. د دغه هېواد غیر خالص کورنی تولید په 2003 کال کې $141.7 بلیونه او د دغه هېواد د غیر خالص کورني تولید کلنۍ وده 1.5% وه او سړي سر کلنی عاید یې $2,300 د غیر خالص کورني تولید سکتوري جوړښت یې 4.3% کرنه، صنعت او د ودانولو چارې 20.8% او خدمات یې 20.9% ده. انفلاسیون یې 0.9% ده. د کار قوت 2.579 میلیون نفر، کرنه او ځنګلونه 8%، صنعت 2%، ترانسپورت او مخابرات 8%، سوداګري 14%، بیمه او تحویلي چارې، بانکونه او ټولنیزه بیمې 10%، عامه خدمات 32% او ساختماني چارې 6%. د دغه هېواد بودیجه په کال 1999 کې عواید $2.579 بلیونه او لګښتونه 1.2 بلیونه د $1 یا $1,000,000 سرمایوي لګښت په ګډون. د مسو، وسپنې، پولادو، نکل او سرپو ویلي کول او چان، پتروشیمي محصولات، کیمیاوي مواد، د اوبو حرارت او اتوم برېښنا، لوی او کوچنۍ بیړۍ، کنګل ماتونکي بیړۍ، تفریحي وسایل، نقلیه وسایط او پرزې، برېښنایي او مخابراتي وسایل، کمپیوټرونه، د راډیوي او ټلویزیوني خپرونو دستګاوې، د هوا پوهنې او پیژندنې، زلزلې پیژندنې، ځمکو پوهنې، فزیک، کیمیا، طبیعي علومو، بانکي او مالي چارو او امنیتي چارو، د څېړنې سامانونه، دارو، درمل او طبي وسایل، د لارو، بندرونو، سمندري تاسیساتو د جوړولو مهندسي وسایل، د ځمکو د کیندنې تونلونه او د پوځي پټنځایونو د جوړولو ماشینري، خوراکي مواد، ټوکران، استهلاکي شیان، کاغذ، کرتاسیه، سګرټ او نور د دغه هېواد صنعت دی. د دغه هېواد د صنعتي تولیداتو کلنۍ وده 0.8%، دغه سلواله په کال 1999 کې 4.8 وه. د برېښنا تولید 2.2 بلیونه کیلو واټه، له اومو تیلو څخه 1.2%، له اوبو څخه 19.9%، اتومي 2.950% او نور یې 11.2% ده. د فنلند 8% ځمکه د کرنې وړ ده. دغه هېواد پاتې 4% ځمکه ځنګلونو او 14% غرونو، غونډیو، ډنډونو، اوبو، کانګلونو، سیندونو، ښارونو او د استوګنې کلیوالو سیمو نیولې ده. سمدلاسه دغه هېواد 0.03% ځمکه کرل کیږي. د نړۍ د هېوادونو خپرونه. ګران اردوونکو، نن غواړو چې د اروپا د لویې وچې نه تاسو ته د فنلند هېواد په باره کې معلومات. فنلند د آزاد بازار خورا پرمختللی صنعتي اقتصاد دی.
فنلنډ هیواد د زرو ډنډونو د هیواد په نامه هم یادیږي. لرګي، وربشې، غنم، چغندر، کچالو، غوښه، لبنیات او هګۍ د فنلنډ د کرنې او څارویو تر ټولو مهم محصولات ګڼل کیږي. د فنلنډ هیواد جنوبي سیمې 3 میاشتې او شمالي سیمې 9 میاشتې په واورو باندې پوښلې وي. دغه خپرونه په اونۍ کې 2 ځلې له ننګرهار ملي راډیو څخه اورېدلی شئ. د فنلنډ هیواد 8% خلک د کار قوت لري. د کرنې، ځنګلونو او د کبانو د نیولو په چارو بوخت دي. 4.3% غیر خالص کورني تولید له دې سکتور څخه لاسته راځي. په ټول هیواد او په تیره د فنلنډ د شمالي سیمو د ژمیو ډېر اوږدوالی او د هوا سړښت هغه لاملونه دي چې د فنلنډ د کرنې سکتور پرمختیا او پراختیا ته نه پرېږدي. لرګي، وربشې، غنم، چغندر، کچالو، غوښه، لبنیات او هګۍ د فنلنډ د کرنې او څارویو تر ټولو مهم محصولات ګڼل کیږي. د فنلنډ 80% ځمکه په ګڼو ځنګلونو پوښلې ده. لرګي، لرګین شیان، کاغذ، د کاغذ جوړولو اومه او یا نیم پروسس شوي مواد، کارتنونه او د لرګیو د پرې کولو پروسس ماشین آلات د فنلنډ د ټولو صادراتو 10% برخه جوړوي. د فنلنډ دولت ډیره هڅه کوي چې دغه هیواد د صنعتي ځنګلونو ونې د یو منظم پلان له مخې پرې او پر ځای ژر نوي ځنګلونه وکري. فنلنډ په خپلو شاوخوا اوبو کې د کبانو د نیولو بډایه زیرمې لري. فنلنډ د دغه کبانو د پروسس پرمختللې تکنالوژي لري او دغه تکنالوژي نورو ته هم صادروي. دغه هیواد هر کال د اټکل له مخې 1,60,000 ټنه کبان نیسي. فنلنډ د څارویو د ساتنې او روزنې لپاره ښه ځای نه دی. په دغه هیواد کې طبیعي ورشوګانې شته. د فنلنډ د څارویو ساتونکي خپلو څارویو ته هغه شنه واښه پیري چې فنلنډي بزګرانو کرلي وي او یا له وارداتي خوراکي موادو څخه کار اخلي. فنلنډ په کال 2002 کې 1.03 میلیونه غواوې او غوایه، 1.10 میلیونه سرکوزي، 100,000 پسونه، 8,000 وزې او 6 میلیونه چرګان درلودل. د فنلنډ خلک د همدغه څارویو له غوښو څخه ګټه اخلي. ګڼ شنه ځنګلونه، اوږده ساړه ژمي، کنګلیزه سیمې په سلګونو ښایسته د اوبو ډنډونه، اوږده سواحل په سلګونو ټاپوګان، پارکونه، هوټلونه او ډېرې نورې مدني اسانتیاوې هغه لاملونه دي چې هر کال په لسګونو زره سیلانیان دغه هیواد ته رابولي. فنلنډ د سیلانیانو لپاره ډېر ګران ځای دی. په کال 2002 کې سیلانیانو په فنلنډ کې 1.4 بیلیونه ډالر لګولي وو. د اوسپنې ډبرې، مس، جست، کرومیټ، نکل، سره زر، سپین زر او چونه د دغه هیواد کانونه دي. په کال 2003 کې دغه هیواد د صادراتو ټوله بیه 54.28 بیلیونه ډالر وو. ماشینونه، نقلیه وسایط، پرزې، برېښنایي او مخابراتي وسایل، د علمي څېړنو سامان آلات، کیمیاوي مواد، وسپنیزه شیان، لرګي، لرګین محصولات او د لرګیو د پرې کولو او پروسس وسایل، کاغذ، منځنۍ او کوچنۍ بیړۍ او خوراکي مواد یعنې غوښه او کبان د دغه هیواد صادرات دي. لوی تجارتي شریکان یې آلمان 11.8%، سویډن 9.9%، د امریکا متحده ایالات 8.2%، انګلستان 9%، روسیه 7.5%، هالند 4.8% او فرانسه 4.2% ده. او په کال 2003 کې دغه هیواد د وارداتو ټوله بیه 20.15 بیلیونه ډالر وو. ماشینونه، نقلیه وسایط، پرزې، پرمختللې تکنالوژي، کاني مواد، اومه، صنعتي مواد، خوراکي شیان، تیل او نور نفتي محصولات، کیمیاوي محصولات، وسپنه او پولاد، سپنسین او ولین تار، پنبه، دارو، درمل او استهلاکي شیان د دغه هیواد واردات دي. او د دې هیواد غټ تجارتي شریکان آلمان 14.2%، سویډن 14.1%، روسیه 11.7%، هالند 6.3%، ډنمارک 5.1%، انګلستان 5.3%، فرانسه 4.3%، امریکا 7.3% او جاپان هم 5.3% ده. د دې هیواد بهرني پورونه په کال 1993 کې 10 بیلیونه ډالر ته رسیده او بهرنۍ مرستې په کال 2001 کې 309 ډالر وو. د پیسو واحد یورو ده چې یو امریکایي ډالر 0.8 یورو کې. د اورګاډي پټلۍ 5851 کیلومتره،
2300 کیلومتره برېښنایي په 2002 کال کې. فنلنډ 2913 کیلومتره مربع لوی لارې پخې، 50398 پخې لارې چې 250 کیلومتره اکسپریس دي او خامۍ 209 کیلومتره، 213 میلیونه وړوکي موټران او 315,000 لارۍ او بسونه لري. ګران اردوونکو، زموږ د دې اونۍ د نړۍ د هېوادونو د پېژندنې خپرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې پورې ما خاکسار زیب او ورسره ټولو همکارانو ته اجازه راکړئ. تاسو په لویو څښتن تعالی سپارم، خوشحاله اوسئ. تاسو رابولم د ننګرهار د ملي راډیو د نورو خپرونو اورېدو ته. د خدای په امان.